بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړم پر دې باندې خبرې وکړم چې څنګه کولی شو د اپډیټډ 10 وینډوزونو ته د پښتو د افغانستان په سټایل کې ورته وراچو. که څه هم دا پښتو چې دا د افغانستان په سټایل کې نه ده، دا سره ډېر غټ مشکلات موږ لرو. که زه دا سلیکټ کړم او دلته راسم، نو دلته به که زه رایټینګ کوم، یعنې دلته که زه یو شی ولیکم، هر څه چې لیکم دلته ډایرکشن نه لري، دا یو شی ډایرکشن نه لري. دلته هر څه چې زه لیکم ډایرکشن نه لري، او یو شی اما ډایرکشن نشته. ډایرکشن سره کم دی چې مثلا هغه په واسطه سره موږ کولی شو د پښتو خط سم تم ولیکو. دغه دوه چې دي په ورډ کې د ډایرکشنو په معنی لیفټ ټو رایټ RTL LTR، خو دغه پښتو پاکستان دغه نه دی. زما ډېرو ملګرو هغو بیرته دغه نوي اپډیټډ ورژنونه ان انسټال کړل د کمپیوټر څخه. خو د دې حل لاره شته. که چیرې تاسو ما خو مینولي دلته پښتو ورته اډ کړې وه، پښتو افغانستان، او دغه دوه ډایرکشنونه چې دي دا دوه یې ښکاره کړي. که چیرې پښتو پاکستاني په ورډ کې دغه دوه ډایرکشنونه نه ښکاره کوي، خو د دې دپاره چې دغه ډایرکشنونه ورته ورکړو، دلته به راسو موږ ته به مینولي دغه ورته اډ کړو. مینولي به ورته اډ کړو. دلته به راسو سیټینګ ته. په سیټینګ کې ټایم ان لانګویج، موږ پر تاسو به راسو لانګویج ته. لانګویج ته چې وګورو، دلته پښتو پاکستان د مشکل نه لري. دا ریجن ته به راسو. ریجن په که چیرې ستاسو کمپیوټر ریجن بدل دی، نو تاسو به د افغانستان په ریجن دا ریجنل فارمټس دا معنا چې هر فارمټ ته ورکوي، دغه ستا ټوله کمپیوټر فارمټ، ډیټ، ټایم ټول اوړي. نو موږ تاسو به راسو پښتو افغانستان به سلیکټ کړو. دا ټوله زموږ د کمپیوټر ټوله فارمټ واوښتي. که چیرې غواړئ چې برته واړوئ، و انګلیسي ته هېڅ مشکل نشته، برته بیا واړو. اما یو دغه تغیرات راغله چې پښتو افغانستان دلته شته، نو د دې مخفي څخه موږ وروسته د پښتو پاکستان ته اړتیا نه لرو. نو رابسو دلته په فورورډ کې وګورو چې څه رقم دی، کار کوي که نه کوي. پښتو پاکستان ما سلیکټ کړې ده، افغانستان مې سلیکټ. اوس به راسو، یعنې پوره هر رقم چې غواړو هغه رقم کار کوي. یعنې مینولي څوک څه رقم چې وختي ورډ و هغه رقم ورډ ته سلیکټ شو. او دغه دوه ډایرکشنونه چې دا اټومیټیکلی چې تاسو راسئ دغه ریجن ورته چینج کړي او دا ډیټ ټایم فارمټ ته چینج کړي، دغه دواړه به ستاسو د کمپیوټر ورډ ته ور اډ شي.